سلامونه وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست یو. نن دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 11 چې د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر له 22 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچکي. په افغانستان کې د ناعفوني ناروغیو او رواني روغتیا پټه وبا. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زړه ناروغۍ، شکر او سرطان ناروغۍ د هیواد د ټولو مړینه 43 سلنه جوړوي. په افغانستان کې د خوارځواکۍ او کډوالۍ بحران. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شدیده خوارځواکي، بې وقفې وچکالي او د کډوالو جبري راستنېدل کورنۍ له زیاتو بحرانونو سره مخ کړي دي. او اقتصاد وزارت له جاپان څخه کابل ښار کې د څښاک اوبو د برابرولو د نیمه پاتې پروژې د بشپړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زړه ناروغۍ، شکر او سرطان ناروغۍ د هیواد د ټولو مړینو 43 سلنه جوړوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې وایي چې د زړه ناروغۍ، شکر، سرطان د هیواد د ټولو مړینه 43 سلنه جوړوي او اټکل کېږي چې دا شمیره به تر 2023 کال پورې 80 سلنو ته لوړه شي چې ډېری به یې مېرمنې وي. راپور کې راغلي چې یوازې د زړه ناروغۍ هر کال تر 40,000 زیات کسان وژني چې د افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راولي چې د عمر له مخې تر ټولو لوړې مړینې لري. دغه راز د سینې او رحم په سرطان هم ډېری مېرمنې اخته دي چې ډېری ناروغان د ناروغۍ په وروستیو پړاوونو 3 یا 4 مرحله کې روغتون ته مراجعه کوي، هغه مهال چې درملنه یې ډېره اغېزمنه نه وي. راپور کې راغلي چې رواني روغتیا د افغانستان یوه له تر ټولو جدي خو له پامه غورځېدلو ستونزو څخه ده. کلونه جګړه، طبیعي او بې ځایه والی ژور رواني اغېزونه پرېښي، په ځانګړې توګه د هغو کورنیو لپاره چې له پاکستان او ایران څخه بیرته راستنې شوي دي. اټکل کېږي چې له هرو 5 افغانانو څخه یو یې له رواني ناروغۍ سره ژوند کوي او یوازې په تېر یوه کال کې له نیمه یې ډېرې راستنېدونکې کورنۍ له اندېښنې، ژور خفګان یا له جګړې وروسته رواني فشار سره مخ شوي دي. سره له دې بیړنۍ اړتیا ډېری ولایتي روغتونونه او د ابتدایي روغتیا مرکزونه لا هم د رواني روغتیا خدمات نه لري چې له امله یې د هیواد تر ټولو زیانمنې ډلې له پاملرنې بې برخې پاتې دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې رد کړې. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وویل چې د یاد وزارت د معلوماتو او شته شمیرو په اساس خپاره شوي ارقام دقیق او کره نه دي او په وینا یې په 2024 کال کې له یاد وزارت سره نږدې 100,000 د زړه ناروغانو داخل بستر خدمات وو، خو دا مړینه نه ده بلکې داخل بستر خدمات وو. نوموړي زیاته کړې چې په دا وروستیو کې په دې اړوند کومه دقیقه سروې هم نه ده ترسره شوې، یوازې د روغتیایي مراکزو ارقام دي، کوم چې د روغتیا نړیوال سازمان ارقامو څخه خورا کم دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شدیده خوارځواکي، بې وقفې وچکالي او د کډوالو جبري راستنېدل کورنۍ له زیاتو بحرانونو سره مخ کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شدیده خوارځواکي، بې وقفې وچکالي او له پاکستان او ایران د افغانانو جبري راستنېدل کورنۍ له زیاتو بحرانونو سره مخ کړي او دغه سازمان د 2024 کال فبرورۍ میاشت پورې 588 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، څو راتلونکو شپږو میاشتو کې د ژوند ژغورنې ملاتړ ته دوام ورکړي. راپور کې راغلي چې 9.5 میلیونه خلک د خوړو شدید نشتوالي سره مخ دي، 4.7 میلیونه ښځې او ماشومان د خوارځواکۍ درملنې اړتیا لري. راپور زیاتوي چې زلزله د افغانستان د پرله پسې بحرانونو یوه بله ضربه ده چې له مخکې نه هم د اندېښنې وړ بشري وضعیت لا خرابوي. د هیواد له مخکې نه د خوارځواکۍ د زیاتوالي له ایران او پاکستان څخه د جبري راستنېدونکو، شدیدې وچکالۍ او د بشري مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. د ښځو لخوا سرپرستۍ لرونکې 2 برخه کورنۍ د خوړو لومړني اړتیاوې نشي پوره کولی او افغان ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې د WFP مرستو ته اړتیا لري.
اقتصاد وزارت له جاپان څخه کابل ښار کې د څښاک اوبو د برابرولو د نیمه پاتې پروژې د بشپړولو غوښتنه وکړه. د اقتصاد وزیر قاری الدین محمد حنیف د جاپان د سفارت مرستیال مایکیو ایزاوا او په افغانستان کې د UNOPS د پروګرام مسؤلې چیبا سره لیدنه کې د کابل ښار د څښاک اوبو د برابرولو پروژه چې د 2020 کال دسمبر میاشت کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې یا JICA له خوا د 24 میلیونه ډالرو په مالي ملاتړ د UNOPS لخوا تطبیقېدله، خو له تیرو 4 کلونو راهیسې ځنډېدل د بیا پیل غوښتنه وکړه. د جاپان د سفارت مرستیال وویل چې د کابل نوي ښار د څښاک اوبو د پروژې د بیا پیل موضوع به له JICA او د جاپان له اړوندو ادارو سره شریکه کړي او د جاپان د دولت پریکړې به ژر تر ژره د اقتصاد وزارت ته ورسوي. د غرض مایکیو ایزاوا وویل چې د افغانستان ختیځو ولایتونو د وروستۍ زلزلې د ناورین د مدیریت لپاره جاپان د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیړنۍ بشري مرستې د نړیوالو موسسو له لارې چمتو کړي چې پکې خوراکي توکي، روغتیايي خدمات، اوبه او د حفظ الصحې وسایل شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې د جاپان د دولت په مالي ملاتړ د جاپان پلیټ فارم اداره هم پلان لري چې د 1.33 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت نوري بشري مرستې افغانستان ته ورکړي. اقتصادي معاونیت له قمبر څلور لارې تر خیرخانې کوتل د غځېدلي سړک چارو له 95 سلنه بشپړېدو خبر ورکړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د یاد معاونیت تخنیکي ټیم له قمبر څلور لارې تر خیرخانې کوتل د غځېدلي سړک چارو د لیدنې پر مهال ویلي چې 95 سلنه کارونه یې بشپړ شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت دغه پروژه د ښاري ترانسپورت د تنظیم او ښاري پراختیا په برخه کې مهمه بللې. د کابل ښاروالۍ ویلي چې له پلان سره سم به په دغو 4 میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپاري. له قمبر څلور لارې تر خیرخانې کوتل غځېدلی سړک د 7.6 کیلومتره اوږدوالي او 10 متره سور لري. د 450 میلیونه افغانیو په لګښت د ښاروالۍ له بودیجې جوړیږي. د دغه سړک په جوړېدو سره به له شمالي ولایتونو څخه د سوداګریزو توکو باروونکو او مسافر وړونکو موټرونو ته د پام وړ سهولتونه رامنځته او ترافیکي پیښې به راکمې شي. اقتصادي معاونیت زیاته کړې چې د دغه سړک چارې د تیر کال غوایي میاشتې په 8 نیټه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند له لوري پرانستل شوې وې. د کانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او برنامو مرستیال له روسي پانګوالو سره لیدلي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د یاد وزارت د پالیسۍ او برنامو مرستیال عبدالرحمن قانت په خپل کاري دفتر کې له روسي پانګوالو سره لیدنه کې دواړو لوریو د هیواد د کاني سرچینو په برخه کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې راغلي چې روسي لوري د اسلامي امارت له لوري د پانګونې د مناسب چاپیریال او په ټول هیواد کې د امنیت په اړه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د دوی شرکت د کانونو د سپړنې، کیندنې او پروسس په برخه کې کافي تجربه لري او په یادو برخو کې د کار کولو چمتووالی ښودلی. دغه راز یې د هیواد د کانونو په ځانګړي ډول د سوربو او انتیموني په برخه کې د پانګونې په موخه خپله لیوالتیا څرګنده کړې. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د کانونو د قانون او کړنلارې له مخې به دوی ته د پانګونې لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته او په یادو برخو کې به ورسره همکاري وکړي. چین کې د باغداري برېښنا بند د ډبرو د مطالعاتو پروسه پرانستل شوه. د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي چې د یاد وزارت د انرژۍ د انجنیري چوپړتیاوو مشورتي ریاست واپیکا مشر محمد اسماعیل امار مموزي او مل تخنیکي ټیم چین هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه هیواد په کیومینګ ښار کې د پاور چینا شرکت له عمومي او د یاد شرکت د مطالعاتو او لابراتوارونو څانګې له مسؤلینو سره لیدنه کې د باغداري برېښنا بند د ډبرو د مطالعاتو پروسه په رسمي توګه پرانسته. یاد وزارت ویلي چې چینایي لوري د یاد بند د ډبرو په مطالعاتو کې د کره پاملرنې د ډاډ ترڅنګ د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د باغداري برېښنا بند د اوبو او انرژۍ وزارت یو له مهمو پروژو څخه ده چې په جوړېدو سره به یې څه باندې 240 میګاواټه برېښنا تولید شي.
کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 News 24. سبانۍ خبرونې د الله په امان.